سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلام منګل د کپ په 14مه ولایت مقام کې د شوکاڼ اتحادیې غړو سوداګریزې ستونزې واورېدې او په حال کې ډاډ ورکړ د شوکاڼ اتحادیې مشر حاجي ولي او د قانونو رئیس وویل چې ولسمشر تیر کال د شوکاڼو د کیندنې او لیږدونې د مخنیوي حکم کړی و. دوی ویل چې د ولسمشر د وروستي حکم له مخې د شوکاڼو سوداګر باید په داخل کې د پروسس فابریکې فعالې کړي چې له همدې امله په ننګرهار کې 13 د شوکاڼو پروسس فابریکې فعالې شوي او د 9 نورو د جوړېدو چارې روانې دي. نوموړي ویل د شوکاڼو اتحادیې غړي د قاچاق په مخنیوي کې ولایتي ادارې سره بشپړ همکار دي او سلګونه میلیونه افغانۍ د افغانستان بانک ته په قانوني ډول تحویل کړي دي. دوی زیاته کړه چې د شوکاڼ اتحادیې د سوداګرو قراردادونو وخت پوره شوی چې د مرکزي ادارې له لوري قراردادونه ځنډول شوي. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلام منګل د شوکاڼو اتحادیې سوداګرو څخه مننه وکړه چې د شوکاڼو د پروسس 13 فابریکې فعالې کړي او ګڼ شمېر ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. نوموړي ډاډ ورکړ چې د قراردادونو نوي کېدلو او تبدیلۍ ستونزه به د ولسمشر سره د حل په موخه شریکه کړي او د قراردادونو د چارو ګړندیتوب په موخه به د تدارکاتو ملي کمیټې سره ستونزه د حل په موخه شریکه کړي.